بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ ورډپریس زده کوو. ورډپریس باندې مونږ ویب سایټ څنګه جوړو. راځو دې ته چې ورډپریس څه ته وایي. ورډپریس یو داسې کنټینټ منیجمنت سیستم دی چې هغې باندې مونږ سمپل ویب سایټ جوړو وداوټ کوډینګ. اگه کوډ مونږ نه کوو، مونږ څه پروګرامینګ نه کوو، او د هغې نه علاوه مونږ صرف او صرف مونږ ورډپریس انسټال کوو او په هغې باندې مونږ ډریګ اینډ ډراپ والا سیستم کوو او په هغې باندې مونږ ویب سایټ جوړو. راځو چې ورډپریس به مونږ انسټالو څنګه. فرست اف آل به تاسو راشئ داسې کې ګوګل ته به راشئ. دلته کې به تاسو سر کوئ چې ډاونلوډ ورډپریس. ډاونلوډ ورډپریس تاسو ووالو. داسې کې تاسو داسې ته ګورئ چې داسې کې لیکلی ورډپریس ډاټ او آر جي چې دا یې خامخا لیکلی. په دې باندې ما کلیک کوو. داسې کې ستاسو سره به داسې یو کولاو شي، داسې یو آی به ستاسو سره کولاو شي. دلته کې دا ډاونلوډ ورډپریس دا به تاسو سمپل ووهئ او بره به ستاسو سره دا ډاونلوډ شي. چونکې ما مخکې الریډي ډاونلوډ کړی دی، زما سره شته دی، نو زه تاسو ته یې ښیم یو پیره. دا بیسیکلی زما سره دا ډاونلوډ شوی دی. د دې نه علاوه زموږ سره د دې کې یو داسې سرور پکار دی چې په هغې سرور باندې دا ورډپریس چلو مونږ. د دې ورډپریس دپاره به خامخا مونږ سرور ډاونلوډ کوو. مختلف سرور دي، ډفرنٹ سرور دي چې هغه سرور کې زموږ سره اول یو راځي زیمپ سرور دی، بل ویم سرور دی، دغه شانتې بې انتها سرور دي. مونږ به استعمالو زیمپ سرور. دلته کې مونږ ولیکو ډاونلوډ زیمپ سرور. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. داسې کې داسې تاسو ته ښکاري ډاونلوډ زیمپ. داسې کې ووایئ. ها داسې کې به تاسو په دې کې به دا ستاسو زیمپ فار وینډوز دا شور کې چې تاسو وینډوز تاسو استعمالوئ، دا صرف او صرف د وینډوز دپاره دی. که فرض که تاسو چې د لینکس استعمالوئ نو تاسو بیا لینکس یوز کولی شئ. که تاسو سره چې د ایپل لیپټاپ دی نو هغه تاسو دپاره د هغې لپاره به تاسو دا ډاونلوډ کوئ. چونکې زما سره وینډوز ده نو زه به په دې وینډوز کې به زه به دا ډاونلوډ کوم. دا ما کلیک کو. داسې کې وایي یور ډاونلوډ ول سټارټ اټومیټیکلی اف اټ ډز ناٹ کلیک هیر. ها ډاونلوډ لیټسټ ورژن بلکې هغه د اټومیټیک ډاونلوډ شولو. دا روان شو زیم ډاونلوډ شول. چونکې ما ډاونلوډ کړی دی، ما انسټال کړی دی. نو سمپل به تاسو به ډاونلوډ به کوئ او دا به انسټال به یې کوئ. ها اوس راځو چې موږ به ورډپریس او اوس به موږ انسټالو څنګه. دا زما سره زیم دا زما سره الریډي انسټال دی. زیم سمپل انسټالیږي څنګه چې تاسو نور سافټویر انسټالوئ، تاسو ګیمونه انسټالوئ، نوټس انسټالوئ، هغه شانتې دغه شانتې زیم یو داسې تاسو ورته سافټویر ورته ویلی شئ چې تاسو انسټالولی شئ هغه شانتې. خو دا په داسې یو ډرایور کې انسټالوئ چې هغه ډرایور کې ستاسو ټول ویب سایټې پرتې دي. لکه ما دا زیم ما انسټال کړی دی په ای ډرایو کې. که تاسو داسې کې وګورئ زما سره دوه ډرایو دي، سی ډرایو دی او ای ډرایو دی. په سی ډرایو کې ځکه انسټالوم که فرض که زه چېرته وینډو زما کرپټ شي یا وینډو کې زما مسله راشي نو داسې کې به سی ډرایو به زه ټول فارمیټ کوم. نو هغې لپاره چې کله زه سی ډرایو فارمیټ کړم نو زما که فرض که ما ویب سایټ جوړ کړي نو هغه به زما نه لاړې شي. نو په دې وجه باندې کوشش کوئ چې تاسو په سی ډرایو کې انسټال نه کړئ، تاسو په بل ډرایو کې انسټال کړئ. ها اوس ما زیم انسټال کو. په زیم ته زه کلیک کوم. دا زما سره زیم فولډر دی. په دې فولډر کې زما سره یو فولډر چې دی نو هغه ډېر زیات امپورټنټ دی چې زموږ ټول کار به په هغې کې وي. په هغې کې زما سره د ایچ ټي ډاکس دا تاسو په غور سره وګورئ. ایچ ټي ډاکس چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ دلته کې به ستاسو سره ستاسو ویب سایټې پرتې وي. چونکې زما سره ډېر شي داسې کې نور ویب سایټې الریډي موجود دي. ستاسو سره به داسې کې به ستاسو سره نور فایلونه موجود دي، هغه به تاسو مکمل ډیلیټ کړئ. دا به بالکل خالي به کړئ چې کله تاسو فرست ټایم باندې انسټال کړئ. ها ما چې کوم ورډپریس ډاونلوډ کړو دا ورډپریس دا به زه راواخلم د دې نه او دا به زه کټ کړم او دلته کې فی الحال دپاره دا یو ریموو کوم. هغه ما کټ کړلو او دلته کې رامو داسې کې ما پیسټ کړو. ښه داسې کې زما سره هغه فایل داسې کې ما سره پیسټ ما کړلو. په دې باندې رایټ کلیک کوئ او داسې کې ورکوئ ایکسټریکټ هیر. چې کله تاسو ایکسټریکټ هیر کوئ داسې به ستاسو یو فولډر به ستاسو ایکسټریکټ به شي.
بیسیکلی تاسو د ویب سایټ نوم چې کوم دی تاسو په دې فولډر د نوم نه پته لګي چې تاسو د دې فولډر نوم څه دی هغه به تاسو د ویب سایټ نوم وي my site او already my site د مثلا موجود دی ځکه دا کار نه کوي نو زه به دې چل وکړم چې زه به ولیکم چې my website ها دا زما سره زما د ویب سایټ نوم به د ما سره ها صحیح شو اوس ما خو د دې کوکو د دین علاوه بجوړ چل کوم چې تاسو چې کوم زیمپ انسټال کو هغه تاسو په دې ایچ ټی ډاک کې تاسو خپل هغه ورډپریس تاسو په دې کې پیسټ کړلو اوس په زوره شي موضوع په زیمپ کولاو کوم چې زیمپ کار څنګه کوي سر به کوم ایکس ای ام پی زیمپ دا مې کولاو کړلو تاسو سره به دغه شانتي یو پاپ اپ کولاو شي تاسو سره بیسیکلی دا یو زموږ سره زیمپ دی سرور دی زموږ سره صحیح ده دلته کې موږ د دې دوه شیزونو سره کار دی اپاچه اینڈ مای سیکوال اپاچه به سٹارټ کو او مای سیکوال به سٹارټ کو چې کله تاسو دا نه سٹارټ کړئ تاسو سرور ته نه سٹارټ شي د سرور سٹارټ کول لپاره به تاسو اپاچه به سٹارټ کوئ او مای سیکوال به سٹارټ کوئ ها دا مینیمایز وکړو راشم ګوګل کروم ته په براوزر کې به سرچ کوم لوکل هوست صرف لوکل هوست به سرچ کو او دا ځکه به تاسو کولاو کوي چې کله تاسو سره لوکل هوست کولاو شو د دې مطلب دا چې تاسو سرور رن شو تاسو سره چلیږي صحیح ده په دې ځکه به تاسو سره اقا فولډر ښکاری کم فولډر چې تاسو سره په ایچ ټی ډاکس کې دي دا زما سره ایچ ټی ډاکس دی په ایچ ټی ډاکس کې دا زما سره دا فولډر دی په دې کې زما سره ما ویب سایټ دی زما کار د مای ویب سایټ سره دی دا ځکه دا مای ویب سایټ دی خو د دې نه مخکې به موږ داسې چل کوو چې زه به کولاو کوم دا ځکه به تاسو سرچ کړئ لوکل هوست /php my admin php my admin دا به تاسو سرچ کړئ دا انټر مې کړو لوکل هوست /php my admin زما سره کولاو شولو ها اوس دا څه شی تاسو وایي دا څه شی دی زموږ سره دوه شیزونه ډېر ضروري دي دا لوکل هوست خالي لوکل هوست بل /php my admin دا /php my admin دا بیسیکلی زما سره کړی چې دلته کې ما مای سیکوال کولاو کو دا د مای سیکوال د وجې نه د ځکه php my admin زما سره کولاویږي چې په دې کې زما سره ټول ډیټابیس موجود دي مختلف ډیټابیس موجود دي څنګه چې ما تاسو ته وایي چې زما سره د ځکه مای سایټ ته مختلف پروجیکټس زما سره موجود دي دا قشن د دې لپاره زما هر یو د لپاره ډیټابیس موجود دی لکه مای سایټ دا یو ډیټابیس دی دا یو بل ډیټابیس دی بل ډیټابیس دی نو موږ راځو د ځکه په نیو باندې به کلیک کو دلته کې به د خپل ډیټابیس نوم جوړ کو کوم ویب سایټ چې هم تاسو جوړوي د هغې لپاره به ډیټابیس ضروری وي دا خبره یاد ساته ها ما د ویب سایټ نوم دی مای ویب سایټ دا ما کې خوده دی ولا جست رینډم نوم دی تاسو هر څه کې خوده شي د قشن داس ډیټابیس له هر څه نوم کې خوده شي نو دلته کوم د مای ویب سایټ دا ضروري نه چې یو شانتي تاسو هر څه کې خوده شي خو دا تاسو ته یاد چې ما ډیټابیس نوم څه دی یو ځل لیکم مای ډیټابیس تاسو اسانتي لپاره مای ډیټابیس کریټ میکړلو بس زموږ سره کریټ شو زموږ د دې کار ختم شولو د دې کې تاسو ګور تاسو مای ډیټابیس تاسو ودا چې تاسو تخکاری ها وس راځم د دې کې مای ویب سایټ زما سره کوم ښکاری په دې باندې ما کلیک کړلو چې په دې باندې زه کله کلیک کوم مای ویب سایټ باندې نو دا ځکه زما سره د قشنتي سکرین ښکاری تاسو ته ما مخکې ډیټابیس جوړ کړی د ډیټابیس تا نوم یاد ساتئ دا موږ په دې کې استعمالو کنټینیو Welcome to WordPress. Before getting started, you will need to know the following terms: database name, database username, database password. دا زموږ سره ضروري دي صحیح اوس چې ما تاسو کوم خبرو کړ ډیټابیس دا مای ډیټابیس دا موږ دلته کې اوس ورکو دلته کې دی چې ډیټابیس نوم ورکا زه ورکوم چې مای
ډیټا بیس. یوزر نیم به د همیشه روټ وي او پاسورډ به دا خالی وي. ټیک ده. او لوکل هوسټ دا په ځای باندې پرېږده، دا هم په ځای باندې پرېږده، د ضرورت نشته دی. بس زموږ دا دوه شیزونه ضروري دي چې مای ډیټا بیس، دلته به ډیټا بیس نوم ورکړي، دا ځای کې به یوزر نیم به روټ ورکړي، دا به همیشه روټ وي، دا به خامخا روټ وي او دا به پاسورډ به خالی وي. سبمیټ. رن د انسټالیشن. ټیک شولو. اوس داسې کې به موږ دلته کې وایي چې سایټ ټایټل زما سره به د ویب سایټ به ټایټل څه وي. لکه زه ورته سمپل لکه زه ورته وایم چې مای ویب سایټ. اوکې یوزر نیم ول زه ورکوم چې ایډمین، فی الحال بول ایډمین ورکوم، دا بوله هم ایډمین 1 2 3، فی الحال بول ایډمین 1 2 3 ورکوم. ویک پاسورډ دی خو خیر ستاسو اسانتیا لپاره ایډمین 1 2 3 ورکوم. کنفرم یوز اف ویک پاسورډ. یور ایمیل جست رینډم یو ایمیل پکې ورکړئ چې کوم تاسو ایمیل یوز کوئ او دا تاسو انسټالیشن انسټال ورپرس. خو دا خبره یاد ساتئ چې کوم تاسو ځکه یوزر نیم ورکړی دی ایډمین او دا ځکه کوم پاسورډ ورکړی دی ایډمین 1 2 3، دا دواړه خامخا یاد ساتئ. دا ځان سره چې تاسو سیو کې په فایل کې چې دا تاسو ته یادي، ځکه په دې باندې به تاسو خپل ورډپریس چې کوم ډیشبورډ دی هغې ته تاسو لاګین کیږئ. اوس به تاسو ته مخکې ښکاره شي. ټیک شولو. اوکې لاګین ډن. دا ځای کې بس چې کوم ما تاسو ته ووایي چې تاسو کې تاسو به دا ځای کې یوزر نیم او پاسورډ به تاسو یاد ساتئ، هغه دا ځای کې د ایډمین او ایډمین 1 2 3. اوکې لاګین کا دی به زموږ سره ډیشبورډ ته لاګین شي انشاءالله. زبردست. زموږ سره ورډپریس سکسسفل انسټال شو. ورډپریس ته موږ راننوتو. ښه دې ته خو زه راننوتم. اوس زه ستاسو دپاره دا هر څه ما کلوز کړل، دا هر څه ما مکمل کلوز کړل. اوس زه راځم په دوباره دې ته اوس ننوځم. دې ته په دوباره څنګه ننوځو؟ په دوباره چې دې ته ننوځو موږ به هغه شانتې ورکړو لوکل هوسټ ورکړو، انټر مې کړو. دا ځای کې به دا چې کوم ما سره دی مای ویب سایټ، په دې باندې ما کلیک کړلو. دې زما سره خو ویب سایټ ښکاره شولو. دې زما سره هغه ویب سایټ ښکاره شول کوم چې زما سره په ورډپریس د وجې نه ما سره انسټال شولو. صحیح ده. خو دې به زما سره ډیشبورډ ته ځي څنګه؟ زه به داسې ورکوم WP ایډمین څنګه لوکل هوسټ / مای ویب سایټ /WP ایډمین. دا چې کله ما داسې کو انټر مې کو نو دې زما سره بیسیکلی زما سره هغه ډیشبورډ ته لاړو. زمونږ ورډپریس سکسسفل انسټال شولو او انشاءالله نور ټاپکونه دا باقي چې کوم تاسو سره ښکاري دا انشاءالله موږ په نوي ویډیو کې موږ ډسکس کوو. السلام علیکم.